قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ. د تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب، کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو تېره ورځ موږ او تاسې د دولسم صنف د ریاضي په 43 درس کې د یوې موضوع باندې کار وکړو چې د رول قضیه وه. د رول د قضیې ثبوت هم تاسو ته ما وکړو او د هغې نه وروسته چون وخت کم و یو مثال مې هم درته پکې څنګه حل کړ او یو مثال مې تاسو ته کورنۍ وظیفه درکړله چې انشاءالله هغه کورنۍ وظیفه به تاسې په ښه ډول باندې حل کړي وي او تېر درس به ما هم څنګه کړی وي یاد کړی وي. ګرانو شاګردانو نن موږ او تاسې د 12 صنف د ریاضي په 44 درس باندې کار کوو. ستاسې د کتاب 121 صفحه ده او زموږ د درس نننۍ موضوع ډېره جالبه موضوع د متوسط قیمت قضیه ده. موږ او تاسې د متوسط قیمت په قضیه باندې کار کوو. هدف زموږ او ستاسې څه دی؟ هدف زموږ او ستاسې د متوسط قیمت د قضیې پیژندل دي تر څو موږ او تاسې د متوسط قیمت قضیه وپیژنو او هغه مشکلات چې په ریاضیاتو کې د موږ ته مخې ته راځي او د متوسط قیمت د قضیې پورې تړاو لري هغه مشکلات او موږ او تاسې د دې په مرسته باندې څنګه کوو حل کوو. نو کله چې موږ او تاسې د دې تعریف وکړو له هغې وروسته مو ثبوت وکړو او له هغې وروسته د دې په مرسته باندې مثالونه موږ حل کړل نو انشاءالله چې موږ او تاسې به خپل هدف ته څنګه شوي یو رسېدلي به یو. اوس راځو نن همدغه د متوسط قیمت په قضیه باندې تاسو ته زه څنګه کوم کار کوم. موږ ته وایي که چیرې د اف ایکس یوه تابع راکړل شوي وي، که چیرې تعریف ته ښه متوجه شي د اف ایکس یوه تابع راکړل شوي وي، اف ایکس تابع راکړل شوي تابع راکړل شوي داسې چې دا تابع د ای بي په انټروال کې متمادي ده او همدارنګه د ای بي په انټروال کې د مشتق وړ ده. د مشتق څنګه ده؟ وړ ده. نو څنګه کار کیږي؟ که چیرې دغه تابع د ای بي په انټروال کې متمادي او همدارنګه د ای بي په انټروال کې د مشتق وړ وي نو لږ تر لږه د همدې ای بي په انټروال کې د سی یو عدد شته. د ای بي په خلاص انټروال کې د سی یو عدد وجود لري. لږ تر لږه د ای بي په تړلي انټروال کې د سی یو عدد وجود لري داسې چې اف ای منفي اف بي مساوي ده د اف سی ضرب چه؟ ضرب ای منفي بی. اف سی ضرب ای منفي بی منفي ای وبخئ بی منفي ای او دا هم چې د بی دا هم چې د ای صحیح شو. بی منفي ای. اوس موږ او تاسو څنګه کار کوو؟ یعنی کولای شو دا قضیه موږ او تاسو په داسې شکل باندې هم ولیکو چې اف سی مساوي کېږي د څه سره؟ دا مساوي ده د اف بی منفي اف ای پر څه شي باندې؟ پر بی منفي ای. دې ته موږ او تاسو د متوسط قیمت قضیه وایو. دا رابطه موږ او تاسو سره د متوسط قیمت قضیه ده. ځان پې پوه کړي. وایي که چیرې د اف ایکس تابع راکړل شوي وي او دغه تابع د ای بي په تړلي انټروال کې متمادي وي او د ای بي په خلاص انټروال کې د مشتق وړ وي نو لږ تر لږه د دې ای بي په انټروال کې د سی یو عدد وجود لري داسې چې اف بي منفي اف ای مساوي اف سی ضرب بي منفي ای او همدارنګه اف سی مساوي اف بي منفي اف ای پر بي منفي ای. دغه قضیه وایي د دې نه څنګه کیږي موږ او تاسو ته لاسته راځي. اوس موږ او تاسو غواړو ګرانو شاګردانو دغه قضیه زه تاسو ته څنګه کومه؟ دغه قضیه زه تاسو ته ثبوت کومه. نو راځئ د دې په ثبوت باندې موږ او تاسو څنګه کوو؟ شروع کوو. ستاسې د کتاب په 121 صفحه کې د دې ثبوت شته. موږ او تاسو وایي داسې کار کوو چې موږ او تاسې له یوې مرستندویه تابع نه په دې کې څه کوو؟ په دې رابطه کې استفاده کوو. کار ته موږ او تاسې اخلو داسې جی ایکس مساوي ده د اف ایکس
منفی اف بی منفی اف اے پر بی منفی اے ضرب چی؟ ضرب ایکس. اوس موږ او تاسو څنګه کار کوو؟ اوس موږ او تاسو داسې کار کوو چې په دې کې موږ او تاسو یو ځل اے او د هغې نه وروسته د بي قیمت موږ او تاسو د ایکس په ځای څنګه کوو؟ وضع کوو. راځئ اول اے ته جي اے. جي اے مساوي شو د اف اے منفي اف بي منفي اف اے پر بی منفی اے ضرب چی؟ ضرب اے. کولی شو دا لږ په نور ساده شکل باندې هم موږ او تاسو څنګه کوو؟ په لږ په نور ساده شکل باندې هم موږ دا ولیکو. صحیح شو؟ داسې جي اے به مساوي شي. جي اے به موږ او تاسو سره څنګه شي؟ مساوي شي. اف اے ضرب بی مطلب مخرج مشترک میں ہوتا ہے منفی اف بی ضرب اے پر څه شي؟ پر بی منفی اے. په دې شکل باندې هم کولی شو موږ او تاسو دا څنګه کوو؟ ولیکو. له دې نه وروسته موږ او تاسو په دې کې د بي قیمت دا یو پارټ یا برخه شوله. له دې نه وروسته موږ او تاسو اوس هلته مو اے وضع کړه، اوس د بي قیمت موږ او تاسو وضع کوو. داسې جي بي مساوي شو اف بی منفی اف بی منفی اف اے پر څه شي باندې؟ پر بی منفی اے او ضرب چی؟ ضرب بی. لږ نور په ساده شکل لیکم جی بی موږ او تاسو سره مساوي کیږي. اوس د جی بی په ځای باندې زه څنګه کوم؟ خپل قیمت لیکم. هماغه مخرج مشترک چې کوم اف اے ضرب سره بی منفی اف بی ضرب اے پر څه شي؟ پر بی منفی اے. نو اوس تاسو وګورئ دغه د اے قیمت او د بی قیمت دواړه په خپل منځ کې سره څنګه دي؟ دا به لږ چوکاټ کوم درته چې پوه شي. دا دواړه قیمتونه په خپل منځ کې سره څنګه دي؟ دغه دواړه قیمتونه تاسو وګورئ په خپل منځ کې سره مساوي دي. نو دې ته موږ وایو اوله رابطه او دا موږ تاسو سره څنګه ده؟ دوهمه رابطه ده. وګورئ اوله او دوهمه رابطه په خپل منځ کې سره څنګه دي؟ مساوي دي. نو موږ تاسو نو لیکو چې جي اے زموږ مساوي د څه سره دی؟ د جي بي سره دی. د جي اے قیمت زموږ او تاسو مساوي له څه سره دی؟ مساوي زموږ او تاسو د جي بي سره دی. نو د رول د قضیې په اساس باندې د اے بي په انټروال کې د سی او بل عدد وجود لري چې د هغې لپاره داسې کار کیږي چې جي سی باید مساوي ده. ثابت حد ده، ثابت تابع مشتق ثابت تابع ده او مشتق مساوي له صفر سره ده. خو دا تابع د اے بي په انټروال کې وجود لري. د رول د قضیې په مرسته باندې موږ او تاسو څنګه کولی شو؟ داسې کولی شو. اوس موږ او تاسو دغه د سی عدد راخلو په دې تابع کې څنګه کوو؟ وضع کوو. موږ او تاسو داسې وګورئ. تابع مو مخکې لیکلې وه چې جي ایکس مساوي اف ایکس منفي اف بی منفي اف اے پر څه شي؟ پر بی منفي اے او ضرب ایکس. صحیح شو؟ ښه اوس راځو د دې ایکس نشته، د دې موږ او تاسو مشتقي شکل لیکو داسې. اوس دلته موږ او تاسو سره د سی او بل عدد وجود لري. که چیرې موږ او تاسو هغه د سی عدد په دې کې وضع کړو بیا هم موږ او تاسو ته یو لکه داسې د جي ایکس مساوي شو سی مساوي منفي وبخئ منفي اف بی منفي اف اے پر څه شي؟ پر بی منفي اے سره. پر بی منفي اے سره. صحیح شو؟ نو اوس موږ او تاسو له دې وروسته څنګه چل کوو؟ له دې وروسته موږ او تاسو دغه لومړی تابع مشتق د رول د قضیې په اساس دغه مشتق باید مساوي له څه سره راشي؟ باید مساوي له صفر سره راشي.
دا قیمت باید مساوي له صفر سره راشي. نو که چېرته دا موږ مساوي له صفر سره کو داسې لیکو چې د دې مشتق منفي اف ا اف بی منفي اف ا پر څه شي پر بی منفي ا سره او دا مساوي څه شو او دا مساوي د صفر سره شو. کله چې دا مساوي له صفر سره شو نو له هغې وروسته موږ او تاسې څنګه چل کوو دا د مساوات نه هغې طرف ته اړوو. داسې به شي دا مساوي کېږي د اف بی منفي اف ا پر څه شي پر بی منفي ا. کولی شو د مساوات دواړه خواهی په بی منفي ا کې څنګه کوو موږ او تاسې ضرب کوو. داسې بی منفي ا دا هم شي بی منفي ا. دا بی منفي ا د دې بی منفي ا سره اختصار شو. نو اف بی منفي اف ا مساوي ده د اف سی ضرب چه ضرب بی منفي ا سره کوم چې دا د رول د قضیې څه دی ثبوت هم دی. په دغه شکل باندې کولی شئ تاسې د رول قضیه لاسته راوړئ. اوس غواړم فقط یو وړوکی مثال درته په دې کې حل کړم. نو دا د وبښئ د متوسط قیمت د قضیې ثبوت و چې په دغه شکل باندې کولی شئ تاسې دا څنګه کوي ثبوت کوي. ستاسې د کتاب په 122 صفحه کې یو مثال دی وایي د اف ایکس مساوي د اف ایکس مساوي 2 ایکس مکعب مثبت 8 ایکس مثبت 1. دا یو مثال دی منفي 8 ایکس 2 ایکس مکعب منفي 8 ایکس مثبت 1. تابع د متوسط قیمت قضیه په متوسط قیمت قضیه په څه شي کې ا بی بی ا بی بالکل ا بی څو د قیمت موږ ته راکړی دی ستاسو کتاب کې شته 1 او 3 کې وڅېړئ. په دې کې څنګه کې دا پیدا کړي حل په لاندې ډول قضیه حل کوو یا مثال حل کوو. اوس موږ او تاسې د اف ایکس تابع د ا بی په انټروال کې هم متمادي ده او هم د مشتق وړ ده. دغه د اف ایکس تابع چې دا د ا بی په انټروال کې هم متمادي ده او هم پکې څنګه ده د مشتق وړ ده. نو موږ او تاسې د متوسط قیمت د قضیې په اساس باندې کولی شو داسې ولیکو چې اف ایکس صفر مساوي شو ده اف 3 منفي اف 1 پر څو پر 3 منفي 1. سمه ده. نو له دې ځایه اف ایکس صفر دا مساوي شو. اف 3 به تاسو څنګه پیدا کوئ په دې کې 3 قیمت وضع کوي. اف 3 مساوي شو د 2 ضرب 3 مکعب منفي 8 ضرب 3 مثبت 1 دا مساوي 2 ضرب 20 کېږي 3 په 3 کې 9 په 3 کې 20 صحیح شو. منفي 3 په 8 کې 8 3 40 جمع 1 دا مساوي 2 کې 4 اصل 1 2 په 2 کې 4 او 1 15 او دا منفي 23 دا مساوي 4 نه چې 3 لاړ شي 1 او د 15 نه چې 2 لاړ شي 3 11. صحیح شو. اوس راځم دا بل یو قیمت هم پیدا کوم. اف یو مساوي شو د 2 ضرب 1 مکعب منفي 8 ضرب 1 جمع 1. اف یو مساوي شو د 2 منفي 8 مثبت 1 دا مساوي منفي 7 جمع 1 مساوي منفي 15. اوس راځئ وضع کوئ په دې کې دا د 11 اف 3 11 منفي 15 پر څو 3 نه چې ولاړ شي 2 دا مساوي 11 منفي کې مثبت 15 پر 2 دا مساوي 18 پر 2 مساوي څو 18 قیمت موږ تاسو څنګه پیدا کړ. اوس موږ تاسو څنګه کار کوو کله مو چې 18 قیمت پیدا کړ موږ تاسو د دې مشتق اخلو
د دې تابع مشتق اخلو ګورئ د اف تابع مشتق نظر x ته مساوي شو 3 په 2 کې شپږ x مربع شپږ x مربع منفي 8 صحیح شو. اوس هم چې مشتق واخیست له هغې وروسته څنګه کار کوو دا مساوي کوو د 18 سره مساوي نو داسې لیکو چې شپږ x مربع منفي 8 مساوي ده د 18 سره شپږ x مربع به مساوي شي د 18 منفي 8 18 منفي څو 18 منفي 8 صحیح شو. نو له دې ځایه داسې لیکو چې دواړه خواوې په شپږو باندې ویشم دا یې هم شپږ ښه منفي 8 چې هغه خواته والی مثبت 8 کېږي نو لږ به ساده شي دا مساوي شو د 18 شپږ ویشت پر شپږ دواړه خواوې په شپږو باندې تقسیم شوي صحیح شو. نو جذر لاندې اخلم دا د دې سره x یو 2 مساوي شو د مثبت منفي شپږ ویشت پر څو شپږ ویشت پر شپږ سره کوم چې دغه قیمت مونږ تاسو د څه شي په مرسته د متوسط قیمت د قضیې په مرسته څنګه که لاسته راوړو نو لږ تر لږه د ای بي په انټروال کې دوه نقطې شته چې یوې x یو مساوي ده د شپږ ویشت پر څو شپږ ویشت پر شپږ کوم چې 14 پر څو کېږي 2 هم کېږي 14 پر 2 هم کېږي یو او همدارنګه x 2 مساوي منفي 14 پر 2 دا دوه قیمتونه وجود لري چون دغه منفي قیمت یې صحیح نه او دغه 14 پر 2 قیمت یې ثابت دی چې د دې لومړنی مشتق به د متوسط قیمت د قضیې په مرسته باندې څنګه شي صفر شي. نو ګرانو شاګردانو تاسو ته ما د متوسط قیمت د قضیې ثبوت او همدارنګه مثال په دغه شکل باندې څنګه حل کړو. خدای دې وکړي چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ. ستاسو کتاب په 22مه صفحه کې یو مثال کورنۍ وظیفه ده هغه به تاسو واخلئ. نن زه پر همدومره بس د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله